یوه 40 کلنه چینایي مېرمن چې له 12 منزله لاندې لوېدلې وه په معجزانه توګه ژوندۍ پاتې شوې. دغه پیښه د چین د جیانګشي ولایت په جنوب ختیځ کې شوې ده. د مې 14 نیټه د پینګ په نوم مېرمن خپل میړه ته مرسته ورکوله چې یوه کړکۍ له ځمکې څخه تر 12 منزله ورسوي. دا کړکۍ کله چې پورته کېده له یوې ونې سره وجنګېده او بیرته ولوېده چې له امله اکرین ته هم ټکان ورکړ او مېرمن پینګ له 12 منزله لاندې ولوېده. مېرمن وایي ما فکر کاوه چې اوس به مړه شم، خو خوشبختانه مخکې له دې چې ځمکې ته ورسېږم یوه شامیه یا خیمې ته ولوېدمه چې زما د لوېدو شدت یې راکم کړ. د هغې حالت دومره ښه و چې خپل میړه ته مې زنګ وواهه، مرسته مې ترې وغوښته. دغه مېرمن ژر روغتون ته انتقال شوې چیرې چې معلومه شوه چې یوازې د چپې پښې ښي خوا او د ملا لاندې برخه یې ماته شوې چې جراحي پرې وشوه او له دې پرته بل جدي زیان نه و راوختی او ډاکټرانو ورته ویلي چې تر 6 میاشتو کې به بیرته عادي ګرځېدل پیل کړي. په ټولیز ډول دا یوه حیرانوونکې او نادره پیښه وه چې یو انسان دې له دومره لوړ ځایه ولویږي او ژوندی دې پاتې شي.